بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس دی ورډ کې د بشي کړي ورغته چې بګړي نو نن پرنټ خو ختم شوی که نه؟ پرنټ ختم شوی دوباره مې ووایه ختم شوی. ښه راځو شعر ته، شعر آپشن ته راځو. شعر نن سبا تاسو خو به ډېر زیات ترجمه بلد یې، هر ځای کې شعر او شعر، هر ځای کې شعر، په فیسبوک کې شعر، په ټویټر کې شعر، په مسنجر کې شعر، په تصویر شعرول، په ټلیفون کې شعر، په هر څه کې شعر. دا هغه ورډ دی، هغه لغت یا هغه لفظ دی چې دې سره موږ ډېر زیات اشنا یاستو. معنا یې لیږل دی. صحیح ده؟ لیږل. خو دلته په ایم ایس آفس کې ترېنه مطلب دا دی کله چې تاسو په یو اداره کې یاستئ یا په یو کمپنۍ یا مثال یو پرایویټ کمپنۍ وي یا دولتي کمپنۍ وي، که هره کمپنۍ وي، نو دلته که هلته چېرته نیټورک جوړ وي د کمپیوټر لپاره، نو دغه د شیر آپشن دوی پکې اچولی دی. مخکې د په 2003 او افس کې چې دی سیند اینډ سیو لیږل او صف کولو، هغه بس اوس هغه بدل شوی، دا شیر آپشن راغلی. صحیح ده که نه؟ دې کې انوایټ د ایمیل دی، پریزنټ آنلاین دی، پوسټ ټو بلاګ دی. انوایټ څه معنا؟ انوایټ ټو پیپل مطلب پیپل، خلک انوایټ کول، دعوت کول هغوی ته. کسان کوم کسان تاسو په نیټورک کې وي هغه انوایټ کړه چې مطلب دا کسان باید دا فایل موږ سره چې کوم ډاکومنټ دی دا باید وګوري. بل دی موږ سره ایمیل دی. ایمیل خو موږ سره د نور اپلیکیشن یا موږ سره نور هم لارې شته دی. مثال موږ سره د یاهو ایمیل شته دی، جیمیل شته دی، هاټ میل شته دی، موږ سره دی ایکسچینج هغه دی موږ سره شته دی، ایم ایس آوټلک شته دی موږ سره، مختلف ایمیل موږ سره شته دي. خو دلته ترېنه ایمیل څه مراد دی؟ دې ځای کې موږ کولی شو انټایر the organizations if we will send the email or messages with each other we can use it this options email. say that send as attachment. send as attachment مطلب دا دی everyone gets copy to review. مطلب دا میسج ته ولیږو خو په هغه صورت باندې بل کس کتلی شي کله چې هغه سره ویلکم ټو آوټلک ټو د که هغه سره آوټلک انسټال وي. صحیح ده؟ نو که چې د آوټلک ورسره انسټال وي نو بیا کولی شي ستا ایمیل هغه کس ته ولیږل شي. یا مثال دا کوم لیکل چې تا کړي دي، دا لیکل تا کړي دي، نو سینډ شیر ته په شیر کې ته کولی شي مثال د ایمیل کې سینډ د اټیچمنټ دغه فایل چې کوم تا لیکلی دی د اټیچمنټ غوندې مطلب ته هغه ته ولیږي. خو کله چې تا سره په یو اداره کې هلته ایکسچینج سرور وي، ایکسچینج سرور څنګه؟ ایکسچینج سرور موږ سره چې دی کله چې په اداره کې یو سرور جوړیږي نو هغه د ایکسچینج مطلب دا دی چې هم سینډ کېږي او هم ریسیو کېږي، دوه کاره کوي د ایمیل، نو دې ته ایکسچینج سرور ویل کېږي. کله چې هغه د ایم ایس آوټلک چې د انسټال وي ورته نو بیا کولی شي د ایم ایس آوټلک په تور باندې د دفتر په دننۍ برخه یا په انټایر د ارګنایزیشن کې موږ کولی شو ایمیل یو بل ته سینډ کړو، ریسیو یې کړو. صحیح ده که نه؟ د ایم ایس آفس کې دا آوټلک موږ سره دی. خو په هغه صورت آوټلک هغه کې کنفیګر کېږي کله چې تاسو سره په یوه اداره کې آوټلک هلته کنفیګر وي. ایکسچینج سرور دا د ایم سی آی ډي پي یا د ایم سی ایس ای سټوډنټان یا د کوم کس چې د نیټورکینګ ویلی وي په هغې ښه پوهېږي په دې باندې. صحیح ده که نه؟ هغه جنرال سرور نه جوړېږي نو بعد له هغې ټول هر یو کس ته بیا بل یوزر جوړېږي چې یوزر جوړ کړو نو بل کولی شي مثال دا احمد د محمود سره ایمیل سینډ ریسیو کړي او بل سره. صحیح ده که نه؟ مشکل نشته انشاءالله. دلته خو پوه شو که نه؟ send a link everyone works on the same type copies, everyone see the latest changes, keep the email size small, document must be saved in shared locations. send link څه مطلب دی؟ کله چې تاسو سره په دې په هغه کې تاسو سره نیټورک وصل وي کمپیوټر کې او نیټورک جوړ وي، نیټورک ښه فعاله وي د سره، نو بعد له هغې مثال دلته څه کېږي دا آپشن کولی شي د ایمیل چې کوم هغه تاسو سره دی دغه سینډ کې لینک یې سینډ کړي. څه مطلب دا دی دلته ګوره ښه مای کمپیوټر ته راشه، مای کمپیوټر دلته راشه ګوره دې کې ګوره نیټورک دی که نه؟ که تا سره کمپیوټر دلته سره څومره کمپیوټر سره شیر وي نو په دې ځای کې دغه لینک ته کولی څه شي دا لینک تاسو دلته شیر کړي ځان سره. داسې کمپیوټر ته مثال خو داسې ته لینک شیر کولی شي. خو په هغه صورت چې کله تا سره
یو د بل سره د یو د سرور ډومین وي صحیح ده کنه نو دا لینک څه کولی شو بیا موږ د ډاکومنټ دا لینک هغه سره شیر کولی شو یعنی مطلب لیږلی شو هر کس کولی شي دا سیم کاپي کې لینک څه معنا دلته تا اصل ډاکومنټ تا لیکلی دی دا اصل ډاکومنټ تا لیکلی دی په د دې لینک تا شیر کړه نو هر کس څومره کسان چې تاسو سره په دفتر کې دننه وي نو دوی کولی شي د په سیم ډاکومنټ کې په سیم هغه کې کار وکړي په سیم کاپي کې کولی شي کار وکړي ځکه تا لینک شیر کړه لینک دې شیر کړه ته هم ګټې ته اخیستی شي بل مثال یو فولډر هلته شیر شوی دی هغې ځینه څومره کمپیوټر موږ سره په هغه کې دننه دي نو موږ کولی شو د هر یو کمپیوټر ته داسې نه شو هلته ورځي یو فایل هلته هغه کوه نه یو فولډر شوی دی هر یو کمپیوټر کولی شي هغه اکسس کړي خو څه شی شوی دی لینک شیر شوی دی مثال نه صحیح ده که نه شروع دی صحیح ده که نه ایمیل سینډ لینک باندې پوه شوي که نه بل څه دی سینډ از پی ډي ایف او سینډ از ایکس پی ایس سینډ از پی ډي ایف او سینډ از ایکس پی ایس کې څه فرق دی څوک به راته وایي پی ډي ایف څه دی پورټیبل ډاکومنټ فایل دی که نه مطلب دا دی کله چې تاسو یو فایل یا ډاکومنټ په ورډ کې سیف کوئ دا خو به ته ولیږي دا فایل خو ته ولیکو په مس ورډ کې خو که سینډ از پی ډي ایف آپشن ته ووهو دا آپشن تاسو ووهو نو به دغه ستا د لیکل په کوم شکل کې ځي په پی ډي ایف فایل کې هغه ته لیږل کېږي محمود ته مثال ده صحیح ده که نه خو هغه پکې چینج نشي راوستی خو په هغه صورت پی ډي ایف فایل هغه اوپن کولی شي چې کله هغه سره ایډوب ریډر یا اکروباټ ریډر انسټال وي نو بعد له هغې کولی شي دا فایل اوپن کړي ځکه چې تا دلته سینډ از پی ډي ایف فایل فنکشن یا فایل وهلی دی صحیح ده که نه بل څه شی د سینډ از ایکس پی ایس دې دواړه کې د دې کار او د دې کار یو شان دی خو دا هلته سینډ از ایکس پی ایس چې دی دا په وینډو کې خپل اپلیکیشن بای ډیفالټ انسټال دی فارمیټ سره فرق کوي صحیح ده که نه او بل څه دی د دې کې هم چینجینګ نشي راوستی او په دې کې هم چینجینګ نشي راوستی د دواړو خصوصیات یا پراپرټیز یا کریکټرسټکس د دواړو یو دي خو دې کې پی ډي ایف کې به څه کېږي ته به هلته حتما ته به ایډوب ریډر یا اکروباټ ریډر به ته انسټالوې بعد له هغې اوپن کولی شي دا فایل او که چېرته ایکس پی ایس وي تاسو وینډو کې بای ډیفالټ تاسو سره هغه ایکس پی ایس ویور تاسو سره انسټال وي هغه که بای ډیفالټ وي هغه په اسانۍ سره کتلی شي خو هغه کې هم چینجینګ نشي راوستلی دلته لیکل شوي دي ګوره ښه everyone gets XPS attachment preserves layout formatting fonts and images content cannot be easily changed په اسانۍ سره چینجینګ نشي راوستلی ته دا هم XPS دلته ما سره آوټلوک به غواړي ځکه چې ما سره آوټلوک انسټال نه دی که نه صحیح ده که نه که زه دا فایل زه سیف کوم د ایکس پی ایس فارمیټ وګورئ سیو از خو میلی و که نه بسټا باندې دا فایل سیف کوم په څه شکل کې په ایکس پی ایس ډاکومنټس کې سیف کوم د ایکس پی ایس هغه وګوره دا دی په دې کې چینج اوسه دا ایکس پی ایس ویور دی دې کې ما څه کوم ایډوب ریډر یا پی ډي ایف ریډر ما نه دی انسټال کړی بای ډیفالټ د په وینډو کې خپله وینډو 7 کې نو باید یو ویور دی چې موږ کولی شو دې کې دغه لیکل په کوم هغه کې راغلي وي ایکس پی ایس کې نو موږ کتلی شو دا وګورو خو دې کې چینجینګ نشي راتللی پوه شئ مطلب باندې سوال خو نشته انشاءالله او پی ډي ایف ریډر خو هماغه پی ډي ایف ریډر دی چې نن سبا تاسو سره هم ډېر زیات اشنا یاستئ او پوهېږئ پرې که نه ښه بل څه دی سینډ از انټرنیټ فکس بل آپشن موږ سره دی سینډ از انټرنیټ فکس مطلب دا دی no fixed machine needed you will need for fixed server provider دا صرف او صرف تاسو دلته ده ګوره دا یو خبر ته کوم دا شیر آپشن څه دی دا ګوره دا کوم مینو چې زه اوس تاسو ته وایم دلته انټرنیټ ضرورت نشته دی no need to internet services صحیح ده که نه دا صرف او صرف تاسو سره انټایر د ورنیشن تاسو سره یو نیټورک جوړ وي که نه ویداوټ انټرنیټ نه هم اکسس کولی شي هم ایمیل سینډ کولی شي دا بغیر د انټرنیټ کار کېږي خو دا یو آپشن پکې بل اضافه شوی دی ایم ایس افیس والا سینډ از انټرنیټ فکس مطلب دا دی چې دې کې فکس ضرورت نشته فکس یو هغه ده چې مطلب ستا ته چې کله چاته ایمیل لیږي هغه ته دلته سافټ لیږلی وي هغه ته په هارډ کې کاپي کېږي مثال دلته ډایرکټ فکس ماشین دی که نه نو دلته څه وایي دلته ماشین ته ضرورت نشته ده څه کېږي صرف یو سروسز یو خدمات تاسو ته موږ ته وړاندې کړی دی فکس نمبر دی فکس ټلیفون دا ډیوایسز دي هغه هم د ټلیفون نه مطلب اوس چې کله ته یو چاته ایمیل لګي که نه هلکه فکس باندې هغه راغلی دی ټلیفون نه راغلی دی مثال ده که نه ډایرکټ هغه کولی شي یو میسج هم ورته هغه کولی شي خو دا فکس چې دی په انټرنیټ موږ سره دی کمپیوټر لپاره کوم چې فکس ماشین موږ سره دی ډیوایس موږ سره دی هغه تا سره ته چاته یو فکس میسج لګي په دلته تا په ډاکومنټ لیږلی وي هغه به هلته هارډ کې ډایرکټ پرنټ کېږي ورته صحیح ده که نه نو دلته د یو خاص دلته فکس ماشین ضرورت نشته دی دوی څه وایي دا یو سروسز تاسو ته هغه کړی دی چې کولی شي یو کس سینډ کړي که نه نو to use fixed services to send your fix you must first sign up with the fixed services provider
مطلب هغه انټرنیټ هغه غواړي open page in your web browser where you can choose a provider مطلب اوس موږ سره هغه نشته دلته انټرنیټ صفحه خلاصېږي موږ سره کوفیکس ماشین مطلب دا سره که تا سره هغه وي اپلیکیشن مستقیم تا ته یو سروسز یا پرووایډر ته هلته وړاندې کوي چې ډاکومنټس یا فایل ته هلته کتلی شي ښه شرک ایمیل خو وشو که نه دې کې اوس مسله نشته انشاءالله بلکل پوه شوئ سینډ از اټیچمنټ باندې پوه شوئ که نه صرف لکه څنګه چې موږ یو کله چې ایمیل جیمیل له لارې لګو خپله سی وي چې اټیچ کوو که نه ایمیل سافټ کاپي کې اټیچ کوو نو دغه ته سینډ از اټیچمنټ ویل کېږي او سینډ لینک ما ته ویل کله چې تاسو سره په نیټورک یا لوکیشن معلوم وي سره که نه نو په هغه کې څه کولی شي اکسس کوی شي مثال دا ګوره دلته موږ سره یو لینک شیر شوی دی صحیح ده که نه دا ګوره دا ګوره دا خپله څه شی دی نیټورک لوکیشن دی څه شی دی نیټورک لوکیشن درته ویل کېږي دلته د خبره هم کړې ده ګوره سرلینک کې ګوره ښه ډاکومنټ مست بي سیوډ اینډ شیر لوکیشن یو وارننګ غوندې دا کړی دی چې هلکه ګوره کله چې دا فایل ته سینډ کړې لینک سینډ کړې دغه خپله لینک دی څه شی دی لینک دی اوس زه دا غواړم دا لینک څه کړمه دا څه کړمه زه دلته زه ډایرکټ پات کې راکړم ګوره دلته زه یو فولډر جوړوم صحیح شوه شارټ کټ د جوړون د ځای کې صحیح شو دا اوپن کړه دلته ایډ کړه اوکې نیکسټ وه خلاص اوس ته کله زه چې دا کلوز کړم که نه دا کلوز کړم صحیح شوه که نه مست هغه فولډر اوپن کړي یو لینک شو که نه موږ سره دا اوس هغه لوکیشن دی کوم چې موږ سره د نیټورک لوکیشن دی موږ ډیټا څه شی کولی شو ډایرکټ دې ځای نه اکسس کولی شو خو بیا دوی وایي کله چې تاسو په نیټورک کې یا مثال لکه څنګه چې موږ سره په MTN کې لکه موږ ته یوزر راکړه د سرور له خوا نه هر یوزر موږ ته هر یو په کمپیوټر کې بای ډیفالټ آوټلوک انسټال شوی دی سرور نه خو هغه اکثر سرور دلته جوړوي ډایرکټ ته چې دلته کمپیوټر ته کلاینټ کمپیوټر ته هغه کېږي آوټلوک هغه کې نو هلته ستا یوزر بای ډیفالټ کوم د کمپیوټر کوم یوزر لاګین شوی هغه یوزر بای ډیفالټ هغه نه اخلي هغه کې ننوځي چې داخل شو نو د ټولو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ دي هغه کولی شي ته ایمیل سینډ کړي دا کولی شي هغه ته سینډ کړي نو خو بیا که چې دغه یو بل سره فایل شیر کړه که نه مثال لینک یې شیر کړه نو هغه لینک کې بیا ته کولی شي دغه سینډ از ا لینک دغه فایل څه کې از ا لینک هغه کې بیا مطلب هڅه دی مغه څه دی بوزي مطلب باندې هو رسېدی که نه هدف دا چې تاسو پوه شئ یاست انشاءالله ښه بل سینډ از پی ډي اف هماغه خبره ده چې فایل لیږي د پی ډي اف ژبه کې او سینډ از ایکس پی ایس موږ سره د وینډوز هغه دی او بل دی پریزنټ آنلاین مطلب دا دی کله چې د ایم ایس آفس تاسو اوس هغه راوتی دی د هر سافټویر شته دی اوریکل شته دی موږ سره یو بلاډس بورډر یو هغه باندې سافټویر اپلیکیشن دی کولی شي آنلاین هغه کې سکیچ اپ دی مثال موږ سره اپلیکیشن دی 3D Max دی موږ سره آنلاین ته انټرنیټ کې کولی شي لاګین شي پکې یوزر جوړ کړه پکې ډایرکټ پکې تاسو اپلیکیشن اوپن کېږي سره سیم ټو سیم ایم ایس آفس هم دغه شان ته یوزر جوړې پکې ته کولی شي آنلاین ایم ایس آفس ایم ایس ورډ سره اوپن شي او ته کولی شي هغه کار وکړي نو دې سوی پریزنټ آنلاین نو سیسټم ریکوایرډ ا لینک از کریټډ ټو شیر وذ پیپل anyone using the link can see the document while you are presenting online کله چې ته غواړې چې یو څه شی آنلاین وګورې نو دا ډایرکټ ځي د انټرنیټ ته کنیکشن انټرنیټ غواړي صحیح ده که نه نو د پریزنټ آنلاین هغه کولی شي ریموټ ویور ټو ډاونلوډ د ډاکومنټس سروسز اګریمنټ صحیح شو که نه دا سره پر استعمالي د پریزنټیشن مطلب دا چې کله چې غواړې چې آنلاین وګورې نو دا آپشن انتخابولی شي صحیح ده که نه صرف او صرف دلته خو مطلب ځکه آپشن راغلی دی کېدای شي یو ادارې ته سوال چې استعمال کړي خو ځکه چې هلته ورډ بیخي استعمالېږي هم نه که ته استعمالوې مثال ده ډایرکټ فایل مطلب ځای کې سیل کړه اټیچ یې کړه په آوټلوک کې ولېږه سینډ یې کړه خو که چېرته مطلب چې پوښتنه وکړه حد اقل تاسو ته معلومات خو وي که نه دې په اړه باندې چې څه شی ویلي څه شی نه دي ویلي که نه او بل چې پریزنټ آنلاین دغه هر یو شی آنلاین کېږي انټرنیټ غواړي پوسټ ټو بلاګ مطلب کرنټ ډاکومنټس یو څیز پوسټ کول دی مثال دا شیر پوینټ بلاګ د ورډپریس دی بلاګر د ټیلنټ دی مطلب دا لیکل کوم که نه رجسټر لیټر واهم نه دا څه ګوره
دا د لیکل چې کوم دی تاسو سره یو قسم د پوسټ کې شو که نه دلته دا شو که دلته راشه پبلش ووهه څه ووهه پبلش ووهه دلته ته هغه وټاکه مطلب موضوع څه شی ده موضوع مثال دی وار صحیح شو که نه دلته لیکل پکې وکړه ښه چیرې پکې کولی شي هر څه پکې شیرینګ پکې راوله او پبلش یې کړه ډایرکټ به یو بل سره به رجسټر اکاونټ کې تاسو هغه کې رجسټر یې نو بیا کېږي صحیح ده که نه بلاګر دی ورډپریس دی پبلش کېږي بل کس ته شیر کېږي ورسره کس ته لیږل کېږي کس ته یو پوسټ غوندې بلاګ دی که نه دا څوک چوز کم بلاګر کې غواړي شیر پوینټ بلاګ غواړي شیر پوینټ څه دی ګوره دا په ایم اس ورډ کې ځان ته خپله هم یو ځان ته هغه دی دا ګورئ شیر پوینټ څه شو پبلیشر دی ګوره پبلیشر دی موږ سره ون ډرایو فار بزنس دی ون نوټ دی پاور پوینټ دی شیر پوینټ دی کې دلته و که نه مطلب شیر پوینټ شته متصحیح ده که نه دا کولی شي کله چې دغه شیر پوینټ چې دی هم د ایم اس افیس یوه برخه ده دلته هم شیر پوینټ اوپن کړي هلته هم شیر پوینټ اوپن کړي خو په شیر پوینټ نه غواړي لیکلو څه ډیټا غواړي ډایرکټ هغه بل کمپیوټر ته لیږلی شي دغه شان دی موږ څه کولی شي ورډ پریس کې هم کولی شي داسې نیکسټ وي ډایرکټ خو تا نه اوس یوزر نیم غواړي پاسورډ به غواړي د چا ادرس دی پلان کې کس ادرس دی که نه ډایرکټ یو سینډ کې ورلیږل کېږي خو چې تا سره اکاونټ رجسټر نه دی نو ته به څه کیپې څنګه صرف په کار باندې مطلب پوه شي د پوسټ بلاک مطلب څه شی دی صحیح دی که نه څه شی پوسټ کې چاته ښیې دې کو سوال نشته شریک انشاءالله که نه بالکل کلیر دی دا به بیا سبا ووایي زه د خیر سره بس دې 14 دقیقې